زما دا ډېر لوی ارمان و. تاریخ ولې ضروري دی؟ تاریخ د یو قوم یاداشت وي. چا ورسره دوستۍ کړې وي، چا ورسره دشمنۍ کړې وي. یو قوم ته دا معلومېدل پکار دي د دې په رڼا کې به دی وړاندې ځي. او چې د قوم تاریخ نی نو داسې وګڼه چې هغه قوم نی. دا عام انساني تاریخ چې دی دې ته هم د تاریخ نه وي، ځکه چې دا د 15% اشرافو تاریخ دی. زورورو انسان چې دغه ماضي واخیستی شي نو دا خو ماشین پاتې کېږي. نو تاریخ خو زمونږ ماضي محفوظه کړې ده. چې دا پښتانه په تاریخ کې په لومړني ځل مخې ته کله راغلي؟ زما په خیال د پښتنو تاریخ تر اوسه پورې چا لیکلی نه دی. لیکلی شوی نه دی، جوړ کړی شوی دی. تاسو څنګه چې پښتانه په لومړني ځل تاریخ کله را څرګند شو؟ زه داسې جرأت نشم کولی، زموږ مشر هم دی، استاد هم دی. البته برق صاحب چې دا دویمه نظریه د آریان والا یادی چې دام خود ساخته ده یا د یو ضرورت مطابق ته هټلر چې دی هغه دغه یهودیانو په وجه باندې د دې نظریې ضرورت پیښ شو. نه پښتون آریان هم نه دی. زه راځم دې ته چې زه خپله یو رای پیش کوم. دا زه داسې نه یم. دا خو لږ خوند وکړي که نه چې مختلف رای راشي. جی بالکل جی جی. د پښتنو نیکونه چې وو دا څارویپال خلک دی اساک دي او د آریو دشمنان او تربورانو. اوس به لږ زه دې سره تړلې خبره وکړم برق صاحب. ستاسو یو نقطه نظر چې دا د اساک دی که نه، تاسو دا نقطه نظر لرئ چې اساک د اسونو خاوندانو د اسونو ساتونکي، نو دې سره خو پښتون کنیکټ کول ډېر مشکلات پیدا کوي. اسونه یونانیان هم ساتلي دي، اسونه عربیان هم ساتلي دي، اسونه د کومو د اسونو ساتل تعلق نه جوړېږي. نه جي ډېر وروستې ساتلي دي بیا چې عام شوی دی. اوس که زه تا ته دا ووایم چې یونانیان هم پښتانه دي نو بیا به څه وی؟ زه یې نه منم.